د خبري ټولګې دوام ته ښه راغلاست. د کندهار ښاروالۍ د یو سړک د جوړېدو چارو له پیله چې د پنجوایي ولسوالۍ د ښار مرکز سره نښلوي خبر ورکوي. د دې ادارې مسؤلینو په خبره دغه سړک د څه باندې 1 کیلومترو په اوږدوالي او 40 متره سوروالي او د 80 میلیون افغانیو په لګښت سره د کندهار ښاروالۍ له پراختي بودیجې څخه تر راتلونکو 6 میاشتو پورې جوړیږي. د کندهار یو شمېر اوسیدونکي د دې سړک جوړېدل د ښاري بېنظمیو په کمښت او پر تګ راتګ کې د اسانتیاو په رامنځته کولو کې مهم بولي. د پنجوایي دوراهي سړک چې د کندهار مرکز د پنجوایي ولسوالۍ سره نښلوي تل د خرابوالي له امله نیوکې له ځانه سره لرلې دي. دغه سړک د 1100 متر اوږدوالي او 40 متر سوروالي سره د کندهار اوومه ناحیه کې موقعیت لري او تازه د کندهار ښاروالۍ لخوا د جوړېدو او پراخولو چارې پیل شوي دي. د مسؤلینو په خبره دغه سړک د 6 میاشتو په موده کې او د 80 میلیون افغانیو په ارزښت سره د دې ادارې د پراختیایي بودیجې څخه جوړیږي. کندهار ښاروالۍ د خپلو پراخو انکشافي کارونو په لړ کې پیلن د ښار په اوومه ناحیه کې د پنجوایي دوراهي سړک د اساسي رغولو چارې پیل کړې. دا چې دا سړک د 40 متره په پلنوالي سره په اساسي او معیاري شکل رغول کیږي. تیر کال د دې سړک د تخریب چارې ترسره شولې. د دې سړک په مسیر کې چې کوم موانع او کوم دکانونه کورونه و د هغو د استملاک او تخریب چارې تیر کال ترسره شولې. له دې سره د کندهار اوسیدونکي د دې سړک د جوړېدو چارو له پیله په هرکلي سره وایي تر دې وړاندې د دې لارې خرابوالي او کم سور له امله له ګڼو ستونزو سره مخامخ وو. سړک په داسې ستانګ و چې نه به امبولانس چارېدی سوه نه به شخصي موټران چندانې چارېدی سوه. د خلکو به جنجال سره نو ډېر به مشکلات کې به دا سړک باندې و. دلته لیډیان هم درېدلې سبزکیان هم درېدل ډمبر یوه غاړه بله غاړه به هم تنګه وه. نو ترافیکان به هم ولا په مزاحمت کې وه. موږ به مو سره امبولانس داسې یو مریض شی به هم تر خپل هدف پورې نه رسېدی. خو نو دا سړک ډېر تنګ و. اوس کار په شروع کې خدای دې وکړي چې کار ژر سر ته ورسېږي او ژر جوړ شي زموږ سړک. کارونه کېدله انسانان ور زرنجان ورشه به دلته نیم ساعت لاره باندې چې یو زرنج ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې د مسؤلینو په خبره د کندهار میوند ولسوالۍ کې د یو مهم ترانزیتي سړک د جوړېدو چارې چې د هرات او هلمند ولایتونو سره نښلوي دمګړۍ روانې دي او تر راتلونکو 2 میاشتو پورې به بشپړې شي.